باد لګېده ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده د ولس غږ یوټیوب درنو مینوالو سلامونه په دې هیله چې ټول به ټول صحیح لیدونکو د کشمیر ولسوالي ده او موږ بیا د بلټکوټ لپاره کار شوي یو دغه سیند باندې ډبل کښتۍ لګېدلې دي چې د خلکو مشکلات یې حل کړي دي یو څه ناڅه تر یو حده پورې په دغه باندې د کښتیوان موټر هم پمړی دغه کوم خلک چې دي هغه هم په دې باندې رفت آمد کوي یعنې مطلب دغه کښتۍ دې وسیله شوې ده چې دوه ولسوالۍ یا تقریبا 3 ولسوالۍ سره ونښلوي چې دې خوا ته زه چې په کوم ځای کې ولاړ یم زما شاته چې کومه ولسوالۍ دا د ګوشتي ولسوالۍ ده او کوم مخامخ چې ماته ښکاري مخامخ د سیند د هغه غاړه دا بیا د مارکو ولسوالۍ ده او تر څنګ یې د بټي ولسوالۍ ده چې دغه 3 ولسوالۍ نه د دغه کښتۍ دغه چې ګورئ چې سیند باندې را روانه ده د دې په واسطه باندې سره نښلول کېږي او د دې خلکو مشکلات یې حل کړي دي موږ هم وغوښتل چې له دوی سره له نږدې خبرې وکړو راشو نو خپرونه کې را سره پاتې شي خپرونه تر پایه پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ غمونه مه کوه جانانه ناستومه د سیل په غاړه غمونه وینه وچوي رنګ زیاړه وینه ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده باد لګېده ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده چا چې خپله مینه نه وي ناستومه د سیل په غاړه نه دم چلیږي نه جادو اثر کوي له ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده باد لګېده ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده ناستومه د سیل په غاړه خیال کې مې خپله شنا لیده ناستومه د سیل په غاړه خپله شنا لیده دوباره دا مې نه ویل د آخري ټپه به وکم ناستومه د سیل په غاړه د السلام علیکم نوم دې راته واخله عصمت الله خادم صاحب له هغه غاړه نه کښتۍ کې راوختې او وروره موټر را سره و بل موټر هم اخیستلو ضرورت په بنا د دغه دردیز اوسېدونکی زه چې دی د رودات اوسېدونکی یم په دې خوا کې چې دی ضرورت په بنا ګاډی م اخیستلو رالي د دغه کښتۍ په اړه معلومات لري چې دا ولې همداسې ولاړه دا چې دی کله اوبه زیاتې شي نو هلکان چې دی چکر ته راځي داسې چې دی شنه بوټي دي او چکر ته راځي نفر نو بیا چې دی په دې ماشین لري دې کې چې دی چکر یې وهي او دا چې دی د ضرورت په بنا یعنې ګاډي او کسان چې دی ګاوډي دا جنریټر والا کښتۍ ده او په جنریټر چلیږي جی نو اوس خو دا ګوره د خلک لږ مخکې موږ وکتل چې د اوبو کې همداسې روان وي نو که د چا بوټان پښتو وي جهاد وي ټول لامده شي کالي لامده شي که چېرته اوس فعاله وي ښه نه د اقتصاد د کمزورتیا د وجې نه په داسې مشکلاتو سره اخته دي که چېرته دغه اقتصاد وي یا د پول ذریعه جوړه شوې وي یا همدغه کښتۍ هم چې دی لکه څنګه چې دغه غټه جوړه شوې ده نو بیا به چې دی دغه مشکل به هم حل شوی موټر خو په دغه کښتۍ کې راووښت موږ هم وکتل لیدونکو مو کتل د اوړي په رارسېدو سره یعنې چې اوړی څومره زیاتېږي اوبه زیاتېږي دا موټر بیا څه رقم اوړي نو بیا د مشکل د وجې نه ایسارېږي یعنې خلکو ته تکلیف وي نه که چیرې په دغه غټ سیند باندې راووړي خو بیا په هغه وخت کې دې ساحه کې اوبه رواني ما ورته چې په کومه ساحه بیا به موټر څه کوي بیا بله کښتۍ فعالېږي دې خوا بیا چې دی بس خلک انتظار کوي مشکل سره اخته دي او بیا په ورځ انتظار کوي تر څو اوبه کمې شي نو تر څو اوبه کمې شي ډېره مننه په دې نسبینه
بیا هم ستړي مشي لیدونکو ښه راغلی. کښتۍ خو له خیره سره په خیر حرکت وکړو هغه غاړې ته وړي او موږ غوښتل چې د کښتۍ له یو تن څښتن سره خبرې وکړو له دې له خولې نه د دې کښتۍ په اړه معلومات ورو. ستړی مشي ګاډي. السلام علیکم. نوم دې راته واخله. نوم مې چمکي جالوان. ښه دغه کښتۍ ستا شخصي ده ګاډي؟ هغه دا شخصي ده د ولسونو په خدمت کې د خو شخصي ځای جوړوم ولس را سره پکې 1 روپۍ کومک نه کوي او بس دغه ته په فصل کې موږ ته 6 میاشتې کې موږ ته من او 2 منه دانې راکوي د کور په سر باندې او دا ګاډی ماډی چې راوړي د دې خپل دغه معلومي د هغې ته نه پیسې څه فکر درته پیدا شول چې په لومړي ځل دې دا کښتۍ جوړه کړله؟ کوم مشکلات تا په نظر کې وو په هغه وخت کې څه دې ولیدل چې دا کښتۍ ته دې مخه کړه دا یې جوړه کړه؟ دا خو دا شو چې پخوان به موږ د دېغوانو د پوستکو نه دا دغه جوړول طوفان یې مسیګان به ورته موږ ویل او هغه به په هغې به موږ خلک راغوي. بیا چې موږ ولیدو چې یعنې دلته امتیازات موږ شته دی یو څه شي چې پې کار کېږي نو هغه هم بیا لرګي واخېسته لرګي نه هم بیا کښتۍ جوړه کړې او موږ ته پکې دا سهولت راغی چې د ډیرو تکلیفونو نه پکې خلاص شو. په اوږو باندې به هم جالې وړلې او 1 ګنټه نیمه مزل به هم کوم بیا به راله وکېدو د هغې نه مشکل په دې باندې زیات و چې د انسانانو د وړلو خطر هم وه. الحمدلله چې دا موږ جوړې کړي مسلمانان ټول دورونه ټول په راحت پورې وځي په خوشحالۍ پورې وځي څه تکلیف ستونزه نه هغو ته شته او نه پکې موږ ته شته. او یو نفر اقلا چې له دې غاړې نه هغه غاړې ته وړي تاسو څو روپۍ ترې اخلئ؟ 10 افغانۍ ترې نفر سر؟ نفر سر 10 افغانۍ. که بیا څوک موټر ولري رکشه ولري یا کوم بل څه بیا هغې نه د هغې خپل ریټ معلوم وي. دغه ګاډي چې وړي راوړي رشقه یا پسې راتېسته د اوازې چې وړي راوړي دغه نه موږ 50 افغانۍ ورکوو. بیا پرې موږ 10 کسه شریک یو او په 10 تقسیمه باندې اخلو د روغرۍ په تقسیم باندې 10 نفره په دغه یو کښتۍ کې چې تاسو دلته بند نستئ کار کوئ یاله دا تاسو ته واره کوي؟ دا واره نه کوي خو دې موږ اوس دې کې نن 3 ورځې نمبر دی زما 3 ورځې په زما بس هلته پردي پټي کوو او هغې کې مطلب زمینداره کوو څه د هغې نه څوک واخ سیو وکړو سره بس یو ګزاره پرې روانېږي دې نه چېرته کېږي دې ته ماله 200 روپۍ ورځ نه پاتې کېږي. دلته د دې خلکو نه موږ داسې واورېدل چې تا د دې ولس خلک البته که د دوشتي دې طرف ته پراته دي او که هغه طرف ته پراته دي دوی تاسو ته په فصل کې غنم درکوي نو چې په فصل کې غنم درکوي بیا پیسې دې تاسو ولې اخلئ؟ دا مسله خو داسې ده چې هغه څوک تش اوړي راوړي که نه د هغې نه موږ پیسې نه اخلو یعنې د دې ځای اوسېدونکو نه پیسې نه اخلو چې څوک تش اوړي راوړي چې ګاډی ورسره وي د دې ځای اوسېدونکي نه چې هغه دانې م ورکوي د ګاډي اصول یې معلوم دي هغې پیسې ترې اخلو. که باره او که د کلي والی دا د دې دانو نه بهر خبره ده دا د سپین ګیرو دغه موږ ته دا خبره شوې وه چې دغه جوړه کړه اول کې پکې موږ داسې خلا راوړو بیا تېل ګاډو ته یې جوړه کړئ مال د ګاډو موږ سره یو خبره وکړئ ځکه دا یوه کښتۍ موږ په 15 لکه روپۍ باندې جوړو عام خط دا چې اوس ټوله کوله خطرې ده هغه اصلي لرګی د کونړ موږ له څوک نه راکوي هغه روسیه به راته هغه هم بند شو نو دغه باندې موږ ته ډېره مصارف کېږي نو په دې وجه باندې بیا هغوی تاسې جوړ کړئ چې څه بر او کوز ګودرونو ریټو هغه زموږ نه خلاص. او کوم مشکلات دي تاسو چې ورسره اوس لاس وکړئ وانستئ؟ یو دغه مشکل دی چې اوس اول دا ده چې دغه کښتۍ دي زموږ 2 دي دا زموږ 4 سره نه 4 نه بلکې ډېرې خورا نه سیمې ویوړلې ماته شوې و دې کې دغه زموږ غټ مشکل دی که موږ دې چارواکو ته ومویو چې موږ سره کومک وکړي یو همدغه په خپلو پیسو لرګی موږ ته د کونړ نه راکوي یا ایله کړي راته نو نه یې ایله کوي حتی دا هم درته وایي چې یو کړکۍ او دروازه هم د هغه هم وایي موږ نه پرېږدو خو چې اخوا دې خوا ته ګورو نو چې خلکو نه اورو په دې ویډیو ګورو نو یو خوا بل خوا په لاریو کې باري خو زموږ د دې 2 کښتیو چې د بټي کوټ د ولسوالۍ او د خویازو د ګوشتې د ولسوالۍ انې د باسوله پورې چې داخل پیوړي راوړي مړې ژوندې کوي دې له پکې موږ له اجازت نه راکوي چې یعنې دا تاسې ته دا لرګی موږ ریله کړو او دلته کې کښتۍ جوړې کوي نو دغه مشکل پکې موږ له ډېر زیات دی. نو اوس خو فلحال اوبه کمې دي د دې خوا ساحې چې زه ګورم دا خو ټولې د سیند ساحې دي که هغه طرف ته ګورې هغه طرف ته چې دی غیر د سیند نه دا چې اوس اوبه روانې دي اخوا ساحې هم د سیند ساحې دي بیا که په هغه صورت کې دا اوبه ډېرې شي اوس خو د اوړي سپایل دی د اوړي په منځ کې بیا اوبه ډېرېږي نو چې اوبه ډېرې شي بیا خو به هغه طرف ته زیاتې روانې دې طرف ته بیا تاسو هغه وخت کې څه کوئ؟ په هغې وخت کې خو موږ دا فلحال چې دا موږ درته وایو چې دا 10 ورځې مخکې موږ دا خپل 10 کسه په دې باندې شریکانو 10 ورځې مخکې موږ هغې ته پروګرام نیولی دی هغه وړاندې کوز کیبل که ته ګورې که نه دا 2 ورځې مخکې موږ فعال کړو که کله سیند یو دم راشي د دې خلکو مشکل دستي رفعي بیا دا کښتۍ موږ ایله کوو یوه یوه یې کوو ځکه نور خو نشته دی یو بیا په هغې سینه اچوو یو په دې سینه اچوو نو دا سیند چې دا ته ګورې چې دا اوښ دی دا دومره ډک را رواني
چې اصلا پې څوک اورېدی نه شي تر هغه پورې چې کښتۍ پې واوري راوړي بیا ورته موږ کښتۍ واوړو خلک پې واوري راوړي مشکل یې حل شي تر هغې پورې اوبو کې خواران روانې دي زنګانه پورې اوبه یا د ورانه پورې اوبه ځکه هغې اوبو کې کښتۍ ځي نه او دوی پې ورتلی نه شي داسې نو زنانه وله مشکل پکې زیات وي او نارینه ونه پکې یو ګاډی خو بلکل تللی نه شي او عموما که سهار نه تر ماښامه پورې تاسو دغه فعالیت کوئ که نه د شپې هم که څوک راشي یو موټر وي ورسره مشکلات وي یا هغه خوا ته چاته مریض پیدا شي موټر وي ورسره بیا تاسو امداست چې راوړئ په دې باره کې وروره د ولسونو د خوا نه موږ چې دلته پراته یو خو د خپل مال دفاع کوو بل دا زموږ 40 ګنټې ډیپټي ده چې ماله دا 2 منه یمن دانې راکوي د دم روغ شي رنګو شي مړی شي ژوندی شي ضرورت شي یا که ماله 1 بجه د شپې راوي که د شپې 3 بجې راوي که 10 بجې که ملا اذان یې وکړي موږ دې ته اماده ناست یو دا خدمت موږ د پلار د نیکه نه کړی دی او اوس یې کوو ورته تیار یو دې خدمت ته ډېره مننه الله دې تاسو ته اجرونه درکړي چې د دې ولسونو لپاره تاسو دومره غټ خطر په سر اخلئ دومره غټ خدمت کوئ ډېره مننه تاسو نه مننه تاسو نه مننه چې موږ دومره وخت راکړو پکې الله دې تاسو سره هم ښه کور ودان خیر السلام علیکم تبتلا والا کی دا لنډي لنډي کوسي تختول کېږي ګوره د خلکو زړونه پکې سلام علیکم نوم دې چیرې ګاډي خلیل ته کښتۍ سختنې او که نه اوښتونکې زه اوښتونکی کوم ځای نه راغلی ورسک نه هلته دې کور دی که ګوشته کې دې کور نه زموږ کور دا ورسک کلي کې د ګوشتې ولسوالۍ مرګي هلته څه کار کې که نه نن چکري راغلی نه زه خو کله دلته خاص پسې راځم او پټین دی دغه پټو کې کار کوم روزانه ځای راځئ نه کله کله راځم اوس کښتۍ ته په انتظار یې چې راوړي ته به چې تر څو واوړې کښتۍ ته په انتظار څو روپۍ نه اخلي چې نه اوس موږ خو روپۍ نه ورکوو تاسو څه ورکوو موږ له دانې ورکوو د فصل په حساب د کال په حساب فصل په حساب په فصل کې څو منه غنم څو منه جوار 2 منه دانې 2 منه غنم 2 منه جوار 1 منه غنم 1 منه جوار 2 منه دا دوی ته واره کې ستاسو په نظر واره کې کنه کې وځه شی دی رضا دي موږ په رضا کې راځي څه مشکلات دي دي کیسه یار ما ته په دې مشکلات اے ګل بادینا خشه دې په اوري وای هیڅ مشکل نشته زه په خیر سره وایم اور دې ودان سره مننه څوک به دا سپینه خولګۍ د نه تالا کې ګله توبه د خپلو توبه عجبه مینه کا دوی به خوشحاله ګرځي تا به غمګینه کا یا نازولې جلۍ کوډې په ما لیدونکو اوس په هغه غاړه پورې وځو له هغه غاړه سره به مو ځینې خلکو سره د ځینې ملګرو ځینې دوستانو سره خبرې اترې وکړو ملتیا مو وکړې اوس زه کښتۍ ته خېږو تاسو مونږ ننداره کوو رکشې والا ودرېږه یو قدم وړاندې نه ځه شاین بازار کې هلته د لاس بنګړې ماتېږي هم ګریوانونه شنېږي د لیوانو ځوانانو په دیدنونو باندې سر او تندې ماتېږي السلام علیکم دغه څه شی دی دا تاسو نیولی دی د اوبو کې وهي دا د کښتۍ په یو اصطلاح د 23 رنګ دی دا پې کټ کېږي را کټ یو خوا روانه ده بېرته هم پرې راستنېږي دغه لرګی دغه کومک ورکوي یعنې مطلب دا مکمله کښتۍ کې دغه 2 موټره پکې دي دا دومره خلک پکې دا د دې یو لرګي نه کنټرولېږي دا کوم تخنیک دی دا بس حضرت نوح علیه السلام تخنیک کې چې هغه جوړ کړی دی اورې که چیرې اوبه تیزې وي دا لرګی مقاومت کولی شي ولې نه شي کولی هغې ته بیا زیات دغه کښتۍ کوم وخت خدای ناخواسته اوښتې یا کیبل داسې کوم مشکل پیدا شوی یا دا عمره مشکل پیدا شوي چې یو خانه مونږ دې ته خندې خښې کړي که نه راختلي بس یو کیبل یو څنډی ونیسي ویې غاړې نه کې اوبه ورته کښتۍ روغه ولي غاړه داسې مشکل ته الحمدلله تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی چې د کښتۍ نه کوم کس دی د شلېدلو وړي او غاړې ډېره مننه
لیدونکو دا و د ګوشتې او د بټکوټ ولسوالۍ ترمنځ چې کومه کښتۍ ده په هغې باندې جوړه شوې خپرونه په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي خوند مو ترې اخیستی وي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسي تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې ځلیږو تاسو ټول په پاک او سپېڅلي رب سپارو هر چېرته چې یاست پاک یاد بریالي اوسئ خو که چیرې مو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او تر څنګ د بیل بټنه خامخا ووهئ د الله په امان